سلامونه. نن ورځ په ډیټا پولوشن یا معلوماتي ککړتیا باندې غږیږو. وګورئ د غزالي په کیسه کې راځي چې امام محمد غزالي هغه د کلونو لپاره په سفر تللی و د علم د ترلاسه کولو لپاره. بیا کله چې بیرته کور ته راځي نو د هغه وخت چې کوم د انتقال وسیلې وې که اوښه وه که بله هره وسیله وه نو په ده باندې خپل یاداشتونه کتابونه یې بار کړي وو، مخ په کور روان و. په لاره کې غلو سره مخ کېږي نو غله له ده نه ټول شیان لوټي. خدای ورته وایي چې ګورې هر څه چې اخلئ واخلئ خو دغه زما یاداشتونه او د کتابونه مه اخلئ چې دا د څو کلونو ثمره ده او دا ما راټول کړي دي، دا علم مې زده کړی ده. که دا رانه واخلئ نو دا هر څه ضایع کېږي. نو هغله ورته وایي چې یاره دا څه رقم علم ده چې د غلا سره درنه له لاسه ځي، علم خو باید غلا باید نشي. دا نو تا څه رقم علم ترلاسه کړی ده. نو دا خبره د باندې ډېره اغېزه کوي او دی بیرته له همغه ځای نه خپل هغه ځای ته بیرته ورګرځي چېرته چې دا علم ترلاسه کړی و. هلته دویم ځل لپاره دا بیا بیرته علم ترلاسه کوي او بې له دې چې هغه چېرته یاداشت کړي هغه په خپل ذهن کې کښېنوي. د دې خبرې نه منظور څه دی؟ منظور دا و چې هغه وخت د سورس یا منابع د علم ډېرې کمې وې. خلکو به لرې سفرونه کول او هغه سورسز یا منابعو ته به ځانونه رسول تر څو هلته علم ترلاسه کړي. خو اوسنۍ نړۍ کې دغه سورسز یا منابع دومره ډېرې شوي چې موږ حتی کولی شو د خپل فیسبوک خلاص کړو او وګورو چې هلته هم یو منبع شته ده او یو چا یو معلومات پوسټ کړي دي او هغه نه بیا کله نه کله استناد هم کوو. دغه د نن ورځې د معلوماتو په نړۍ کې یا د ډیټا په نړۍ کې دا یو چلنج ده. څنګه کولی شو چې دقیق معلومات تشخیص کړو؟ دته سواد معلوماتي یا سواد اطلاعاتي هم ویل کیږي. خبره دا ده چې هغه شیان چې باید ونه لوستل شي په اوسنۍ نړۍ کې ډیر دي، هغه شیان چې باید ولوستل شي کم دي. دا د هغه پخوا زمانې له خبرې سره برعکس ده. خبره پر دې ده چې اوسنۍ نړۍ کې مونږه څو شیانو باندې تکیه باید وکړو د کتاب لوستنې یا د ډیټا ترلاسه کولو پر مهال. یو دا ده چې آیا دغه ډیټا مرتبطه ده که نه ده. مونږ چې کوم برخه کې غواړو معلومات ترلاسه کړو هغه کوم منبع ته چې مراجعه کوو آیا دا منبع له هغه معلومات چې مونږ غواړو ترلاسه کوو ارتباط ورسره لري که نه لري، یعنی ریلیونسي، ریلایبلیټي یا معتبره مرجع یا معتبر سورس دا که نه ده. دریم دا ده چې دغه ډیټا چې مونږ غواړو ترلاسه کوو دا جامع دي، کامل دي، پوره دي که نیمګړي دي او باید پوره معلوماتي منبع ته باید لاسرسی ولرو. او څلورم دا چې آیا دغه معلومات چې موږ غواړو ترلاسه کړو دا هغه ریسنټ دي یعنی آخري ورژن دا اپډیټ دي که نه دي. که یو برخه کې دوه سورس وي، یو سورس د 2022 کال وي او یو فعلا 2023 کال وي، خو طبعا موږ لپاره بیا مرجع دغه 2023 کال دی چون دا اپډیټ دی. نو اوسنۍ نړۍ کې کله چې غواړو مطالعه وکړو، ریسرچ وکړو، نو خبره دا ده چې باید هر مرجع یا هر سورس ته لاس ونه چوو. د هغه سورس په هکله باید د کوم موارد چې په موږ یاد کړل دا په پام کې ونیسو او وروسته له هغه څخه ګټه واخلو. که نه خدای مه کړه موږ چې هر څه اورو له هر مرجع نه او هغه بل ته انتقالوو، موږ به خپله د یو ضعیف مرجع په حیث باندې معرفي شو او پیژندل شو.